دا کیسه هغه مهال په اندلس کې پیښه شوې چې اندلس د مسلمانانو په واک کې و. یو مزدور و. هر ورځ به یې د خپل خره په مرسته د خلکو مالونه د هغوی تر کورونو رسول. یوه ورځ یې له خپلو ملګرو وپوښتل: غواړئ په راتلونکي کې څه شی شئ؟ ملګرو یې یو هم ځواب ورنه کړ. نو ده د ځان په اړه وویل: هیله لرم چې د اندلس حاکم شم. ټولو په حیرانتیا ورغبرګه کړه: څه شی؟ د اندلس حاکم؟ مزدور وویل: هو. بیا یې د خپل څنګ له ملګري وپوښتل: کله چې د اندلس حاکم شوم څه خدمت درته وکړم؟ هغه وویل: کله چې د اندلس حاکم شوې هیله ده چې د خپل خره په شا پورې مې وتړي او بیا دې لښکر ته ووایې چې په دورو مې ووهي او ووایې دا دروغجن و، دا دروغجن و. مزدور وویل: سمه ده، همداسې به درسره وکړم. بیا یې د خپل چپ لاس ته ولاړ ملګري نه وپوښتل: ته څه هیله لرې؟ هغه وویل: کله چې د اندلس حاکم شوې هیله ده چې یو لوی قصر راته جوړ کړي، سپین آسونه راکړي او یو ښکلې پیغله راته په نکاح کړي. مزدور د خپلو ارمانونو په شمیرلو لګیا شو. ورځې تېرېدې او هغه یو په بل پسې خپل اهداف ترلاسه کول، تر دې چې خپل تر ټولو لوی ارمان ته ورسېد. د اندلس حاکم شو، بلکې داسې حاکم شو چې د الله تعالی په مرسته یې د اندلس ځمکه لا نوره پراخه کړه. فتح یې ترلاسه کړې او د ده پر مهال جوماتونه لا ډېر او پراخ شول. دا حکیم حاجب منصور نومیده. د ډېرو ورځو او کلونو تر تېرېدو وروسته حاجب منصور خپل وزیر ته امر وکړ چې د ده هغه دوه ملګري را پیدا او ده ته یې راولي. وزیر هغوی دواړه په بازار کې وموندل. ویې لیدل چې دواړه د تیر په څیر پر خپلو خرو د خلکو مالونه وړي راوړي. کله چې د حاجب منصور دربار ته راوستل، خپل لومړني ملګري ته یې وویل: در په یاد دي چې د مزدورۍ په هغو سختو ورځو کې درانه څه هیله کړې وه؟ سړي په وارخطایي وویل: زه نه ما هسې ټوکې کولې، د هغو خبرو وخت تیر شوی. منصور وویل: نه، وخت یې نه دی تیر شوی. بیا یې خپل وزیر ته وویل: پر خپل خره یې سپور کړئ، په دورو یې ووهئ او ووایي دا دروغجن دی، دا دروغجن دی. بیا یې خپل دویم ملګري ته وویل: ښه، تا څه هیله درلوده؟ هغه وویل: له تا نه مې لوی قصر، سپین آسونه او ښکلې پیغله غوښتې وه. منصور خپل وزیر ته وویل: د ده هیله ورپوره کړئ. وزیر یې ترې وپوښتل: فکر کوم له خپل لومړني ملګري سره دې د دویم په پرتله ښه چلند ونه کړ؟ منصور وویل: دا د دې لپاره تر څو پوه شي چې الله تعالی پر هر څه قادر دی.